سلامونه وخت مو بخیر. ورزشي خبرونو ته مو زه نصرت الله خوشحال هرکلی کوم. په میدان وردګ ولایت کې د څلورو ولایتونو ترمنځ د وشو سیالۍ د ننګرهار په بریا پای ته ورسېدې. د میدان وردګ ولایت د ورزش ادارې او وشو فدراسیون له لوري د پسرلي موسم په مناسبت د وشو سیالۍ د دغه ولایت په مرکز د څلورو ولایتونو میدان وردګ، ننګرهار، غزني او بامیانو د شپېته ورزشکارانو په ګډون ترسره شوې. په دغه سیالیو کې ننګرهار ولایت 15 د سرو زرو او 4 د سپینو زرو مډالونه وګټل. د دې سیالیو موخه د ځوانانو یووالی، همغږي او ورزش ته هڅول دي. د هیواد د ویلچر بایسکل ځغلونې ملي لوبډلې چارواکي وایي چې د معلولینو ملي لوبډله به نن پنجشنبه له لوبې وروسته د تایلند په څلورمه آسیایي جام سیالیو کې له چینایي تایپي سره مخامخ شي. د دغه سیالیو په چوکاټ کې د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبغاړو تر اوسه د کویټ، هانګ کانګ او فیلیپین ملي ټیمونو ته ماته ورکړې ده. د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د فوټبال ټورنمنټ د سوجانیو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېده. د کندوز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې د اته لوبډالو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د بدني روزنې او سپورت ریاست او د فوټبال فدراسیون په همکارۍ د سوجانیو لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د ثور په 8مه پیل او 13 ورځ پای ته ورسېدې چې د دغه سیالیو په پایلوبه کې د سوجانیو لوبډلې خپل سیال عین المجر لوبډلې ته په 1 ګول ماته ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. د یادونې وړ ده چې د دغو سیالیو ته ترسره کېدو موخه د ځوانانو ترمنځ همغږي رامنځته کول او د فوټبال لوبې ته هڅول وو. په خوست ولایت کې د والیبال سیالۍ د بیلابیلو ولسوالیو د 10 ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. دغه لوبې د مرکز په مهدي خیلو سیمه کې د مندوزیو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د دغه لوبو اصلي موخه سپورت ته د ځوانانو هڅول دي. د کام ایر والیبال لوبډله په آسیا کلب سیالیو کې د ګډون په موخه بحرین ته ولاړه. په دغه مراسمو کې چې په همدې موخه جوړ شوي وو، د اولمپیک ملي کمیټې رئیس الحاج عبدالودود حقانی، د اولمپیک ملي کمیټې اجرایوي رئیس داد محمد پاینده اختري، د والیبال فدراسیون مسؤلینو او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی وو. د اولمپیک او سپورت ملي کمیټې رئیس الحاج عبدالودود حقانی د دې لوبډلې لوبغاړو ته سپارښتنه وکړه چې د ورزشي اخلاقو ترڅنګ اسلامي اخلاقو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو وکولای شي د یوه اسلامي هیواد ښه استازیتوب وکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې په سعودي عربستان کې یو کلب د تونیم د فرانسوي ګول کیپر هوګو لوریس د راجلبولو لپاره په زړه پورې وړاندیز کړی دی. 36 کلن لوریس چې 11 فصلونه یې د شمالي لندن له لوبډلې سره لري، په دې وروستیو کې داسې اوازې خپرې شوې چې د خپل حزاب فارم او له ټایټنیا هم سره یې د تړون د پای ته رسېدو له کبله کلب پرېږدي. د لندن د ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د سعودي عربستان په لیګ کې یوه کلب لوریس ته د اونۍ 100,000 پونډه معاش وړاندیز کړی چې له ټاټنهام څخه ترلاسه کوي.